د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستو ویش په نیمروز او میدان وردګو ولایتونو کې د انسانیت خواخوږۍ او د ټولنیزې همکارۍ روحیه هغه ارزښتونه دي چې هره ټولنه پرې ولاړه ده. په داسې حال کې چې د هیواد ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره مخ دي، افغاني سرې میاشتې ټولنې یو ځل بیا د هغو کسانو لاسنیوی کړی چې د مرستې او پاملرنې تر ټولو زیات مستحق دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې په نیمروز ولایت کې د بشردوستانه مرستو په دوام له 350 اړمنو کورنیو، معلولینو او راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کړې ده. په دې مرسته کې د 10 ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکو بستجات شامل وو. روز ما به تعداد 350 فامیل تحت پوشش گرفتیم. البته کمک ما مخصوص زیادتر فوکس ما روی مهاجرینی بودن که از ایران عودت کردن یا از پاکستان عودت کرده بودن به اواخر، و زیادتر فوکس کاری ما روی زونا بودن که ما تونسته اونا رو سروی بکنیم و اونا رو بتانه که مستحقینی که در زونا بودن تیم کاری سرمیاش رفتن و اونا رو سروی کردن مدت چند روز. این کمک‌هایی که داده شده به ما از طرف سازمان هلال احمر که ما مهاجرین که تازه از ایران اومده هم از اقتصاد یعنی مالی ما ضعیفه، هم از دارایی و شرایط کاری، چون نمیدونه شرایط کاری اینجا چیه. هلال احمر به ما کمک داده شده، رب است، ماکارانی است، برنج است، شکر است، بوره، آرد است. له بلې خوا یادې ټولنې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې هم د شاوخوا 300 بېوزلو کورنیو لپاره 10 ټنه خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوي دي. په دې مرستو کې وریجې، اوړه، غوړي، نخود او نور اړین خوراکي توکي شامل وو چې موخه یې د ژمي په موسم کې د اړمنو کورنیو ملاتړ او د لوږې د خطر کمول بلل کیږي. د افغان سرې میاشتې نه ډېره مننه کوو چې د موږ ساتي ما وعده کړې او په خپله وعده یې موږ ته دغه مواد ورسول. نو موږ ډېر ځورېدلی ولس یو چې موږ په آینده کې دغه شیانو ته ډېر ضرورت لرو. د دې نه ډېره مننه کوو چې موږ سره مرسته وکړه په خپله وعده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې دا هڅې د هیواد په بشري ملاتړ او ټولنیزو همکاریو کې یو مهم ګام بلل کیږي. دا ډول مرستې نه یوازې د بېوزلو خلکو ژوند ته د هیلې څرک ورکوي، بلکې د بشري همکارۍ او ملي یووالي فرهنګ هم پیاوړی کوي. دا مرستې د هغو خلکو ژوند ته عملي بدلون راولي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله له سختو حالاتو سره مخ دي. د یادې ټولنې مسؤلین وایي د دوی هدف یوازې د مرستو ویشل نه دي، بلکې غواړي د بشري همدردۍ له لارې د افغاني ټولنې د بیا ودانۍ او سوکالۍ بهیر ته نوی روح ورکړي.